د کونړ امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي خپل اړوند وسایط چې ډیری هغه یې رینجر هانوي ټانکونه او نور لوی او کوچني موټر پکې شامل دي له سره یې رغولي او ترمیم کړي دي د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې لسګونه وسایط د پولیسو په ورکشاپ کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. دا د ملت یوه شتمنۍ ده او بل دا ده چې زموږ ضرورت ده کوم شی چې د ضرورت هغه باید د هغه مستقل خیال وساتل شي. نو په دې بنیاد باندې ټول مجاهدین مکلف دي په دې باندې چې د بیت المال د شي ډېر خیال وساتي. دا یو شرعي مکلفیت ده او یې خواته کوم چې د نظام مکلفیت ده او د دوی ضرورت ده د هغې مطابق کې باید دوی ډېر کوشش وهڅوي. کونړ کې د ملي پولیسو د لوژیستیک او تخنیکي ورکشاپ مسؤلین ډاډ ورکوي چې د هر ډول وسایطو او وسایلو د بیا ترمیمولو ظرفیت لري. د ټولو قومندانیو نه د حوزو نه د شراګانو نه دوه ګاډي مې راواخیستل چې په هغې کې الحمدلله یو څه ناڅه ګاډي ترمیم شوي دي. دغه شل پنځه دېرشو پورې رینجرې ترمیم شوي دي او انشاءالله نور هم کلک هوډ لرو اراده لرو چې آینده کې د دې نه لا ښه کارونه وکړو. ورکشاپ کې انشاءالله هر قسم مستریان شته که هغه د هر بخش کې انشاءالله ښه مستریان دي د کار خلک دي کار ځینې واخیستل شي او انشاءالله فعلا ښه محنت روان ده ښه کار روان ده نو آینده کې هم انشاءالله کار کوو. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل شو چې په ګڼ شمېر د امنیه قومندانۍ اړوند د لیږدونکو وسایطو د ترمیم چارې ترسره کیږي.